السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته د واتس اپ اته ډیر خوندور پټ رازونه دروښیم چې شاید تاسو ته دغه رازونه نه معلوم او له دغه اتو پټ رازو چې تاسو ډیره زیاته پیدا اخیستلی سئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده واټس بوکس. دغه اپلیکیشن په پلی سټور کې نشته او د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول وار دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. لاندې ګورئ یو اپشن ده پاور فیچرز. په دغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پاور فیچرز باندې کلیک وکړئ نو بیا دا رقم شکل راځي. نو دلته ګورئ دوستانو تاسو کتلی شئ چې موږ سره اته دانې اپشنان رالو. په دې کې اول اپشن ده سټیټس ډاونلوډر. دلته تاسو د هر چا د واتس اپ سټیټس ډاونلوډولی شئ. ګور دوستانو کله چې تاسو واتس اپ خلاص کړئ نو د واتس اپ په سټیټس کې دلته ستاسو ملګري یا ښایسته ویډیوګان لګولي یا تصویران مې لګولي وي نو هغه تاسو را ډاونلوډولی نه سئ، هغه تاسو صرف کتلی سئ. نو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره اوس تاسو د هر چا د واتس اپ سټیټس ویډیوګانې که تصویران هغه تاسو را ډاونلوډولی شئ. سمپل به ګور واټس بوکس ته راسئ، په سټیټس ډاونلوډر باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره فلحال دلته د ما د واتس اپ سټیټس چې ده د ما ملګرو ته راوسته د واتس اپ په سټیټس باندې شی نه دی لګولی. ګوره دا خالي ده نو په دې وجې دلته ما ته هم خالي راړوي. نو دلته به تاسو ته ستاسو ملګري که هر رقم واتس اپ سټیټس لګولی و هغه به تاسو دلته راواړوي. نو له دغه ځای بیا تاسو په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. دغه رقم ګوره په دې کې دویم اپشن چې ده کلینر. د کلینر په ذریعه سره تاسو ټوټل واتس اپ چې دغه کلینولی شئ. تاسو ته هر چا اډیوګانې رالیږلي، تصویران رالیږلي، ویډیوګانې رالیږلي یا خبرې رالیږلي نو هغه ټول تاسو له دغه اپشن په ذریعه سره په یو وار کلینولی شئ، ډیلیټولی شئ. نو کوم چیرې کوئ سمپل په کلین بټن باندې تاسو کلیک وکړئ او په دې کې راځو ګوره بل اپشن ده سنوزر. دا هم ډېر خوندور اپشن ده. ګوره اوس که چیرې مثال تاسو آنلاین یاست نو اوس زه غواړم چې هر څوک ماته په واتس اپ کې میسج راولیږي نو دغه رقم ډبل ټیک دې نه راځي، خالي یو ټیک دې راځي. یعنې دته دې دی راواړي چې دغه کس آنلاین نه ده، دغه کس آفلاین ده. په سنوزر باندې به تاسو کلیک وکړئ، په سنوز بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره کلوزډ واتس اپ سکسسفل دلته راغلی. اوس هر څوک تاسو ته په واتس اپ کې میسج راولیږي هغه ته به هلته یو ټیک راړوي، یعنې دته به دی راړوي چې دغه واتس په موبایل کې ډیټا نه ده خلاصه. دغه رقم ګوره په دې کې څلورم اپشن چې ده اپډیټر. د اپډیټر په ذریعه سره تاسو خپل واتس اپ اپډیټ کولی شئ، یعنی اټو اپډیټر اپشن بندولی شئ. که چیرې دا بند کړئ نو بیا به واتس اپ اټومیټیک نه اپډیټ کېږي. که چیرې دا اپشن آن کړئ بیا به واتس اپ اټومیټیک اپډیټ کېږي. بیا راځو ګوره په دې کې بل اپشن ده بلینک چیټ. د بلینک چیټ په ذریعه سره تاسو هر چا ته په واتس اپ کې خالي میسج ولېږلی شئ. سمپل هلته تاسو د هغه کنټیکټ سلیکټ کړئ او په سینډ بټن باندې کلیک وکړئ. ګوره دوستان تاسو کتلی شئ چې موږ دې کس ته خالي میسج ولېږئ، یعنې د دغه اپشن په ذریعه سره تاسو هر چا ته خالي میسج لېږلی شئ د بلینک چیټ په ذریعه سره. ګوره بیا په دې کې یو اپشن ده وایي هو ویوډ مای پروفایل. دا ډېر خوندور اپشن ده. اوس غواړم چې هغه کسان معلوم کوم کسانو چې زما د واتس اپ تصویر کتلی، خالي په دې باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته هغه ټول کسان راواړوي کوم کسانو چې ستاسو د واتس اپ تصویر کتلی وي، د واتس اپ د پروفایل تصویر یې کتلی وي. نو دغه رقم ګوره دوستان تاسو کتلی چې وایي هو ویو مای پروفایل. دغه کسانو د ما د واتس اپ پروفایل چې ده یعنې تصویر چې ده هغه یې کتلی ده. بیا راځو ګوره په دې کې هو از آنلاین. په دې کلم تاسو کلیک وکړئ. دلته بیا تاسو ته هغه کسان راړوي کوم کسان چې مثال آنلاین شوي دي. ګوره وایي الیاس چې ده دا آنلاین سو نن 10 منټې واتس اپ استعمال کوي. محمد ارسلان چې ده دا دغه رقم ګوره 18 منټه یعنې پرون نه بله ورځ د واتس اپ استعمال کوي، بیا نه د آنلاین استوي او 18 منټې استعمال کوي. دغه رقم دلته تاسو ته ستاسو ملګري ټایمینګ درښیي په کوم ډیټ باندې په کومه ورځ باندې د آنلاین څونه واتس اپ استعمال کوي. بیا په دې کې راځي اوپن چیټ په ذریعه سره تاسو هر چا ته دلته ترو میسج لیږلی شئ. ګوره په واتس اپ کې تاسو هر چا ته میسج لیږئ اول به تاسو د هغه نمبر سیو کوئ، بیا تاسو هغه ته میسج لیږلی شئ. دلته اوس تاسو تر د هغه کس نمبر کې ولیکئ بغیر سیو کېدو. تاسو دلته په واتس اپ کې اوس هر چا ته میسج لیږلی شئ. سمپل په اوپن باندې به تاسو کلیک وکړئ، ترو به تاسو د هغه واتس اپ خلاص شي. نو دوستانو دا د واتس اپ اته ډېر خوندور رازونه چې تاسو ډېره زیاته فایده ځینې اخیستلی شئ. ډېر خوندور رازونه دي. کوم چیرې ویډیو خوښ ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي خپل نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.